سلام علیکم ستړي مشئ. نن دوشنبه د رالمرز کال د 2024 د میاشتې 40مه چې د فبروري د میاشتې له 14 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام راوړم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په هېواد کې د بشري مرستو پر دوام د اروپایي ټولنې ټینګار. د دغې ټولنې استازی په افغانستان کې د بشرپاله ملاتړو بنسټونو شتون اړین بولي. د هېواد د زده کړې نصاب پر معیاري کېدو ټینګار. د لوړ زده کړو وزارت واکپال وزیر وایي اسلامي امارت د دیني او ملي ارزښتونو په رڼا کې د هېوادوالو زده کړو ته ژمن دی. د کابل تاشکند ترمنځ د وارداتو او صادراتو نوی تړون. چارواکي وایي چې د اورګاډۍ کرښې له لارې به په ورځ کې 150 واګونه سوداګریز توکي وارد او صادر شي. او په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو د شمیر ډیروالی. دا هم بشپړ خبرونه. زه حمید صافی یم. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا ډیره ګڼي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې د بشري حقونو د وضعیت او د حکومت د هر اړخیزوالي په اړه خبرې او د افغانستان وضعیت ته په کتو سره په کابل کې د دوی شتون اړین او په دې اړه هوکړه کړې ده. په ورته وخت کې اسلامي امارت یو ځل بیا اوسنی حکومت د هېواد له ټولو قومونو څخه جوړ او ټول ګډونه ګڼي. واکپال حکومت د نړیوالې ټولنې د همکارۍ ترڅنګ د بانکي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابېدو د هند او اروپا اندېښنه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی چې نوې ډیلي ته تللی په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د هند له چارواکو سره په لیدنه کې د وضعیت د درک لپاره په کابل کې شتون مهم بللی دی. توماس نیکلسن ټینګار کوي چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د ټولګډون دولت په اړه بحث کړی دی. هوکړې ته رسیدلو چې د وضعیت د ښه درک او د افغانستان د اړمنو وګړو څخه د ملاتړ لپاره په کابل کې شتون مهم دی. همداشان د بشري حقونو د وضعیت او د ټولګډون دولت په اړه مو بحث کړی دی او هغه مو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو لپاره مهم بللی دی. په همدې حال کې اسلامي امارت یو ځل بیا وایي واکپال حکومت په هېواد کې د ټولو قومونو څخه جوړ دی. بدنه نظام تغییر نخورده. شما در جریان هستین که بیشتر از 500-600 هزار کارمندای حکومت بر جای خود هستند و ایفای وظیفه می نمایند. همچنان به سطح تمام ولایات و تمام اقوام کشور چهره‌ها در کابینه فعلی ایفای وظیفه می نمایند. پس در این راستا قبلا ما یادآور شدیم که از مسائل افغانستان کسی نگرانی نداشته باشه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي او هندي چارواکو همداشان په افغانستان کې بشرپالو مرستو ته اړتیاوې ډېرې بللي دي. نه تنهای از اینکه ضرورت اشد به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل داریم بلکه نیاز داریم که به لحاظ کمی این کمک‌ها افزایش هم بیابه و این کمک‌ها توانسته تا امروز از بلند رفتن میزان مرگ و میر در میان مردم ناشی از گرسنگی و فقر جلوگیری کنند. اگر کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های امداد کننده که برای یک اکثریت زیادی از شهروندان افغانستان تأمین کننده مواد غذاییشان هستند تداوم نیابد، مطمئناً ما و شما شاهد یک فاجعه عمیق انسانی از بابت کمبود مواد غذایی در افغانستان خواهیم بود. له دې سره اسلامي امارت د افغانستان د بشري وضعیت ته د رسیدنې لپاره د نړیوالې ټولنې رول مهم بولي او کابل همداشان په هېواد کې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. نقش جامعه جهانی و کشورهای مطرح اقتصادی جهان در این راستا بسیار مهم است که باید موانعی که به اقتصاد کشور ما ضربه و صدمه وارد میکنه او را برداره. مثلا محدودیت ها بر مسائل بانکی کشوری ماست، پولهای مردم افغانستان است که مسدود گردیده
و همچنان در عرصه تجارت و اقتصاد سهولت ها را فراهم نمایند. این چیزایی هستند که عوامل بیرونی اقتصادی کشور ماست که آنها در این عرصه باید گام های خود را بردارند. د نړیوالو سازمانونو د شمیرنو پر بنسټ په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 28 میلیون تنه بشرپالو مرستو ته اړتیا لري. د رئیس الوزرا د مرستیالۍ اداره وایي چې د هیواد تعلیمي نصاب باید د نننۍ نړۍ له معیارونو سره برابر وي. عبدالسلام حنفي ټینګار کوي چې د تحصیلي بنسټونو وده او معیاري کول به په بېلابېلو برخو کې د پرمختګ لامل شي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو اقبال وزیر وایي چې اسلامي امارت د دیني او ملي ارزښتونو په رڼا کې د هیوادوالو ښوونې او روزنې ته ژمن دی او پر دې به عمل وکړي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د روزنیزو بنسټونو ښوونکو لپاره په 3 ورځني ورکشاپ کې وایي د هیواد روزنیز او ښوونیز بنسټونه د کمیت او کیفیت له اړخه جدي پاملرنې ته اړتیا لري. ښاغلی حنفي ټینګار کوي چې ښوونیز بنسټونه په ټولو علومو کې باید د سیمه ییزو او نړیوالو نننیو معیارونو سره سم وي. اول دستگاه‌های تعلیمی خود را ما شما هم از نگاه کوالیتی و هم از نگاه کمیت تقویت نکنیم، اپدیت نسازیم، در او صورت هیچگاه ما نمیتونیم و قسمی که تقاضای استقلال یک وطن است وطن خود را ما مستقل بسازیم. د رئیس الوزرا اداري مرستیال له دیني عالمانو هم غواړي ځوانان د هغو علومو د زده کړې لپاره چې افغانستان د پرمختګ پر لور روان کړي وهڅوي. مسئولیت علمای ما هم این هست که جامعه ما را به خاطر اهمیت علم مخصوصا درباره اهمیت علوم که امروز میتونیم ما جامعه خود را ارتقا ببخشیم و خود را از این حالت به حالت بهتر به حالت خوبتر بکشانیم، تنویر بکنند. له دې سره مهاله غوښتنې دا دي چې واکپال حکومت ژر تر ژره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي تر څو دوی وکولی شي د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. زمینه تحصیل و حق کار را برای زنان فراهم بسازد، چون زنان نیم از پیکر جامعه هستند و در صورت فراهم کردن زمینه تحصیل و حق کار اینا میتونن در آبادی کشور و همچنان ترقی و پیشرفت کشور سهم داشته باشند. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت واکپال وایي اسلامي امارت د دیني او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د وګړو زده کړې او ښوونې ته ژمن دی او په هغه به عمل وکړي. د علمي میدان آبادي، د سرحداتو تحفظ، د مظلوم خلاصېدل، د فساد ورکول، دا ټول د هغه نظام پر سر باندې مکلفیتونه دي څوک دلته حاکم سي. یوازې خو واقعیت دی چې دا مکلفیت نه دی چې خلک لمانځه ته راجع کړي، یوازې دا مکلفیت نه دی چې خلکو ته ووایه چې لنګوټه وتړي، یوازې دا مکلفیت نه دی چې حجاب وکړي. دا یو طرف دی د مکلفیت او آبادی بل طرف. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د روان کال په لندۍ میاشت کې په یو فرمان کې تر ثانیې امره په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې ځنډولې دي. نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. اسلامي امارت په هیواد کې د راډیوګانو فعالیت د پوهاوي او معلوماتو لپاره مهم ګڼي. له بله خوا د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په تیر یو نیم کال کې 172 راډیوګانو خپرونې بندي کړي دي. خو اسلامي امارت وایي چې له وروستیو تحولاتو وروسته یوازې 44 راډیوګانې د اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي او خاوندان هم له هیواده وتلي. د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ دلته د پلازمینې په څنډه کې بوټان بندي او په ورته وخت کې بیا د راډیوي خپرونو په اورېدو هم بوخت دی. خال محمد وایي چې راډیو ورسره له پخوا مله وه او ورځمهال نوي اطلاعات له همدې لارې ترلاسه کوي. میره بیادر گوش میکنیم کمک ما و شما هم از راه اسلام با خبر میشیم، هم یگان نقص خود که داریم اصلاح میکنیم. د راډیو ډیری مخاطبین موټر چلونکي او د موټرو سورلی دي. د ټولیزو اړیکو د وسایلو په پرمختګ سره اوس د راډیو څپې په ډېرې اسانۍ سره په ګرځنده ټلیفونونو کې هم د لاسرسي وړ دي، لکه د دې کس په څیر چې خپلې په زړه پورې خپرونې په ګرځنده ټلیفون کې اوري. رادیو بسیار یک چیز آسان است
گوش میگیره، اما تلویزیون مجبور است که ببینه. به او خاطر ما روزمره هم دکانداری میکنیم، هم از طریق رادیو تمام گزارشات دنیا را با خبر میشیم. اسلامي امارت د دې ورځې په پار پیغام کې په لرو پرتو سیمو کې په اطلاع رسونه کې د راډیو رول مهم بولي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم ویل دی چې په تیر یو نیم کال کې له رسنیو څخه ملاتړ شوی دی. نقش رادیو در اطلاع رسانی در همچون کشور ما شما خیلی بالا هستند، به خاطر اینکه مردم ما شما اکثریت نفوس جامعه ما شما در اطراف زندگی میکنه و در اطراف نسبت به رسانه های تصویری، رسانه های صوتی زیاد علاقمند و تعقیب کننده داره. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې د شمېرنو پر بنسټ په تیر یو نیم کال کې د 345 فعالو راډیوګانو څخه د 120 راډیوګانو فعالیت په ټپه درېدلی دی. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا یوازې د 440 راډیوګانو د خپرونو درېدل مني. دا وزارت همداشان وایي چې په دې موده کې په مرکز او ولایتونو کې د 190 راډیوګانو فعالیت پیل شوی دی. با تحول سیاسی که در افغانستان رونما شد، از جمله 345 رادیو که در او 4877 کارمند کار میکرد که در 1238 خانم کار میکردن، 177 رادیو بسته شد. بعد از حاکمیت امارت اسلامی فقط 44 رادیو متوقف شده که از جمله 20 رادیو از همین 44 در روزای 10 روز اولی حاکمیت امارت اسلامی دو وقت متوقف شدن که مسئولینشان فرار کردن از افغانستان و رادیوها را به سرنوشت گذاشتن و 24 رسانه های دیگه که در طول 1.5 سال متوقف شدن. علت اساسیشان مشکلات اقتصادی یا ای که اونا دیگه نمیخواستن که در افغانستان کار بکنن، اونا هم فرار کردن از افغانستان. د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده. نن ورځ بیا راډیو یو له خورا عام او مهمو معلوماتي ټکنالوژي څخه شمیرل کیږي او د اسانه لاسرسي له امله ځانګړی اهمیت لري. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي کرښې له لارې واردات او صادرات د نوي تړون په لاسلیک کولو سره پیل شول. د اسلامي امارت هغه پلوی چې د تړون د غځولو د څرنګوالي په اړه د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی ووایي چې د اورګاډي کرښې له لارې به په ورځ کې 150 واګونونه توکي وارد او صادر شي. همداشان له بلې خوا د ازبکستان د ریل پټلۍ مسؤلین د قرارداد د غځولو په اړه خوشبیني څرګندوي او وایي چې له دې وروسته به د ترمز مزار شریف او کابل پیښور د اورګاډي پټلۍ د پروژو د تطبیق لپاره هم ګډ کار وشي. د اوسپنې پټلۍ له لارې ازبکستان ته د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره د تړون بیا غځېدل. د اسلامي امارت پلاوی چې تېره اونۍ د همدې موخې لپاره ترمز ته تللی و، وایي چې له ازبکستان سره د هوکړلیک د 2 راتلونکو کلونو لپاره غځېدلی دی. رئیس جمهور د یو خاص استازي په شمول موږ د اوږدې مذاکرې وروسته یو ښه نتیجې ته ورسېدو چې لله الحمد ښه لاسته راوړنې لرو په دې قرارداد کې. دوی وایي چې د نوې هوکړې پر بنسټ د اوسپنې د لیکې مدیریت به د افغانستان او د وړتیا لوړېدو او ساتنې او پالنې پازه به یې هم د ازبکستان پر غاړه وي. زموږ د دغو هڅو، د دغو کوششونو، د دغو منډو، د دغو مطلب او غرض مو دا د تجارو ته سهولتونه برابرول. تجار هغه څوک دي، تجار یې موږ یو، تجار یې دا ملت دی، تجار یې موږ په مارکیټونو کې به وسایل یې په مارکیټونو کې به توکي ارزانه وي او د واردات او صادرات به وي، د هېواد اقتصاد به مخته ځي. له بله خوا د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ چارواکي د اوسپنې د لیکې له لارې د لیږد رالېږد د تړون له غځېدو خوښبیني کوي. د دوی په وینا د ترمز مزار شریف او کابل پیښور د اوسپنې پټلۍ پروژې د پلي کېدو لپاره به هم په ګډه کار وشي. شرطنامه امضاء جریانده د دې هوکړې د لاسلیک په لړ کې مهمې خبرې اترې ترسره شوې. له همکارانو سره په دې خبرو اترو کې د حیرتان او مزار شریف د اوسپنې پټلۍ څخه د ملاتړ او همداشان په ګډه د ترمز مزار شریف او کابل پیښور د اوسپنې پټلۍ د پروژې پلي کېدو پر سر هوکړه وشوه.
له دې سره د چارواکو په وینا په ورځ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ 150 وګونونه وارد او صادریږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې په ترکیې کې د زلزلې له قربانیانو سره 4.5 میلیونه افغانۍ نقده مرسته وکړه. دغه سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې د سرې میاشتې ټولنې د ترکیې له خلکو سره د ورورګلوۍ، انسان دوستۍ، خواخوږۍ او دوستۍ له لارې د دغه هیواد له زلزله ځپلو سره 4.5 میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده. دغه پیسې د سرې میاشتې ټولنې د مشر لخوا په کابل کې د ترکیې سفیر ته سپارل شوي دي. له بلې خوا په کابل کې د ترکیې سفیر د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستو مننه کوي او وایي چې دغه مرستې به د طبي پیښې زیانمنو ته ورسیږي. د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.